دا زه حقیقت ته بیانوم دا د ډیرو خلکو حال دی د ډیرو خلکو دا حال دی د دې نه خبرونه دی چې امام په څوم رکعت کې دی به هله خبرېږي چې امام ووایي السلام علیکم ورحمة الله دی ورسره سلام وګرځي نور دې پوه هم نه دی څو رکعت وشو څه یې پکې وویې څه یې ونه ویې الله ته یې سوچو نه و توجه ونه وه الله به د عمل قبلوي که نه به قبلوي رکوع برابر وه سجده برابر وه نه نه دې ته هېڅ سوچ نشته په مونځ وشو اوس لاس اوچت که عادتي مخ لې راوچه او منډه که الله وایي بعض خلک به د قیامت په ورځ داسې راشي چې ښه عمل به یې کړی عملونه به یې ښه ډېر کړي ناستې به ځان به یې ستړی کړی د یو عمل فایده ورته نه رسي او نو ته اجر میلاوي مونځ کې ټیم دې ورکو جومات ته رالي په ښایسته طریقې سره یې کوه او ما ته وستو چې دا ډېر اوچت مقام دی چې سړي توجه دومره برابري لکه دی چې الله ته ګوري دا د خواصو خلکو درجه ده اولیاء الله چې الله ته ډېر نږدې دي بیا په دقه اولیاء الله کې دا د هغوی دویمه درجه ده که دغه کې نه نو بیا دې کې یې الله راته ګوري دې سلفو دا قصې به تاسو اورېدلې به کتابونو کې هم راغلي چې په منځ کې ولاړو او په کور کې اور لګېدلی او ته خبر نه و په منځ کې ولاړو او پلانې کار وشو ته خبر نه و لا یا د هغه صحابي واقعه چې چوکیداري کوله د جهاد په موقع باندې او دشمن په غشو باندې ویشته په منځ ولاړو د شپې او دشمن په غشو باندې ویشته او هغه بیا هم ولاړو بیا ورته هغه ملګري وي کوم چې د هغه سره ملګری و او دوی به په ترتیب باندې دا چوکیداري کوله هغه به وده شو دی به ولاړو بیا به دی وده شو هغه به ولاړو نو هغه ورته زه به دې راپاڅولی وې وی ما له د الله نه حیا راتله چې د یو څو غشو دپاره زه اوس مونځ پرېږدم دا خلک دې درجې ته چې رسېدلي دي دا د احسان په درجه کې دي دوی چې دا عبادت کوي دوی پوره توجه الله ته وي زه الله ته ګورم یا الله ما ته ګوري نو د دې طرف ته توجه نه شي چې ګړز شو څوک تیر شو څوک راغی څوک لاړ ماشوم اواز وکړو موبایل وکړنګېدو پلاني دا کار وکړو پلاني دا دې ته سوچ نه زمونږ په منځ کې ولاړې داسې اول خو به حسابونه کوي خپل ټول حساب منځ له راوړي دلته به حسابونه کوي خپل ښه داسې دا داسې دا داسې د دې نه خبر هم نه دی که د امام خطا شي د څلورو رکعاتو په ځای دریو کې دی ورسره هم سلام ګرځوي دې ته نه دی خبر دی خبر هم د دې نه دی چې د امام په څوم رکعت کې زه په څوم رکعت کې دا زه حقیقت ته بیانوم دا د ډېرو خلکو حال دی د ډېرو خلکو دا حال دی چې دې د دې نه خبر هم نه دی چې امام په څوم رکعت کې دی به هله خبرېږي چې امام ووایي السلام علیکم ورحمة الله دی ورسره سلام وګرځي نور دې پوه هم نه دی څو رکعت وشو څه یې پکې وویې څه یې ونه ویې الله ته یې سوچو نه و توجه ونه وه الله به د عمل قبلوي که نه به قبلوي رکوع برابر وه سجده برابر وه نه نه دې ته هېڅ سوچ نشته په مونځ وشو اوس لاس اوچت که عادتي مخ لې راوچه او منډه که ځه دا مونځ دی داسې په منځ کې ولاړي نو چې معمولي ګړز وشي بس د ده توجه ټوله توجه یې کله خو د هغه حساب کتاب نه توجه څه ته واوړي هغه ګړز ته واوړي هغه ورته واوړي که څوک تیر شي په جومات کې نو دی به داسې په منځ کې ورته ګوري دا کوم مونځ دی دا کوم مونځ دی په معمولي خبره باندې ستا توجه خوځي خوځي معنی دی چې د عبادت کې احسان نشته ستا توجه الله ته نه ده برابر او د چا چې توجه الله ته برابر وي که نه هغه داسې عبادت کوي چې حیران بشي ورته عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک راځي هغه چې کله په مکه کې و د حرم ته منزل راتو وی دومره اوږده سجده به یې لګوله او دومره اوږده رکوع چې دا کوترې او چنچڼې به راتلې په هغه به ناستې وي او د لرې نه چې به چا ولیدو د لرې نه او ډېر وخت به دا دقه شان په دې سجده باندې ودی نو چا به دا سوچ وکړي چې د کجوري یو تنه پرته ده
یا لرګی پروت دی څه شی پروت دی چې سر به راوچت کړو خلک به لرې نه چې بچار دا پوه شو دا څوک انسان هلته ناست اوس یو سړی داسې لمونځ کوي ده به توجه څنګه وي ستاسو څه خیال دی توجه به څنګه وي بلکل به الله ته وي حدیث لمونځ ګوره هسې نه کېږي بعضو سلفو باره کې دا راځي چې د خاص موسمونو کې د عبادت چې دي لکه د رمضان د اخرنۍ لږ شپې په یو شپه کې به قرآن ختمو په یو شپه کې به قرآن ختمو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی په منځ کې ودرېږي او دې قرآن پوره په یو شپه کې ختموي ده به الله ته توجه نه وي وي به که نه وي